دغه د توپلنډې پروګرام که چیرې د لیست تاسې په کلي کې شاوخوا وو نو به د خیره سره حتما پر ما غږ کوې چې هلته ورسو د خیره سره ننداره یې وکړو او یو خپرونه باندې ثبت کړو د خیر انشاءالله وکړه توپلنډې پروګرام و یا چا د ځوانان سره راټولېږي اکثره باره کوو زه غږ درباندې کوم رابسې نو توپلنډه به م وکړې ګینو دوه به م وخورې نه دي شزخړې نه دي وکړې باره به د خیر انشاءالله توپلنډه او بل داسې و د پخوا د سندلې پورې را یاد شوله یو شی نه ډېر عام و هلته په هغه وخت کې نکلونه و دا به ماښام چې په سندلي کې به کښېنستله ابالمونه یا سپین ساری وه نه د کور سپین ساری به ویې وه هغه چې نقل بېزده و دا پورته کش وله بیا به هغه یو سړی درلودی چې ورته ښه بېوزه درلوده نه بس په دې سندلي کې به ناست و چای خو نو پخوا دومره نه وې چې پخوا هر ګړی چای وایشو هر ګړی چای وایي خو یو چاودېوشه به وایشول بله هغه چای وې اوس خو ترنګزان دي هر وخت یې څښې بله به ناست و بله به دغه دغه اوسکې ورته پلچې وې دا ټنډانې به ورته پلچې وې پر سندلي باندې وایي ودانه به خوړله نو بله به نقل و دا که نو پخوا نقلونه وه محمدي صاحب نقلونه مې په یاد دي زموږ پلار دي خدای تعالی ژوند ورکړي د ټول اسلام سره هغه به موږ ته نقلونه کوله تر اوسه پورې زموږ په کور کې ماشومانو ته کوي نو چې موږ به د ده نقل ته متوجه نه وو درد به وارلی پر هغه ځای باندې بیا نقل پرېښوی موږ بیا ولاړ کړو ښکنځل به یې م کوله زه درته شروع یم ستړی یم او ستاسې فکر بل ځای و زما بیا داسې بیا تو سنیل صاحب چې نقل بیا کوي بس پوهېدلم چې دا حقیقت لري دا نقل نو بیا به متوجه وم که بیا حقیقت نه درلودی باره به ولاړ شولم بیا به دې ټول چې دا ولې ولاړ شم ما ته خپل نقل وکړي زه ځم کار بیا ګیرم یا خوب ځم اوس ورته ویلی یم نه چې دا ګر درواغ دي نه بشران دي نه به کشر وم باره ورسه نیولې یو ښه به م درلودله چې کوم وخت به دې پوه شوم چې دا حقیقت که سره کې لري نه اړخ نه لګي دا چا دا ساراو کې هم په ښار کې هم سره داسې ذهنونه شته د خلکو یو مازې خبره نه ورته وکړه د زړه تر ویرې ځینې خلک بیا دومره ځیرک دي نه چې دا خبره ته ورته کوي دی پوهېږي چې ته حقیقت نه لري دا خبره کوي نو هغه به حقیقت لري و دا خبره نو نور کوي ما ته بس په خپله راپایدلم نه اوس ګوره مثال په ډول دوی به ویله چې معنا دونه اپې شاماله روان وو دا په دغه مومن خان یې تېروي مومن خان یې که څوک دا تېروي نو ده دا توره په لاس کې ونیول پر سر باندې بس نو دا د تېروي کرا دوې پلې سو دا امکان نه لري په دې خاطر امکان نه لري دا ایوان هم نه خوا دې ژبه جوړ پرې کړو چې ریږي په تیس ستونې جوړ پرې کړې یا خوا ته بیا په تیس دونه مقاومت نشي کولی په دې روانې او تا تېروي روانې لکه دوی ژوندی پاتې دا شیان به په کښې کې راتلل نه بس بله به زما نه پاسه ته تم شو بله به چې میدان پرېښوي ولاړ به سوی بله ما باته واقعا دغسې او یو مې دا خوی درلودي چې نقل به شروع کوي ول ښه څوک لري ما زه نه شم کولی دی په لاس کې زړی که ګرځه و د کال بله به زیات بلکل رښتیا هم محمدي صاحب ستاسو په وختو کې روژې څنګه وې اخترونه څنګه وه یو د بله مشران کورو ته سره تلله مثلا یا د اختر لمونځ مو چیرې ادا کوئ داسې و دا خو ته داسې خبرې کوې سړی باره هغه ځای ته ودرېږه دا پوښتنې دي دا رقم دي موږ ته را په یاد هم کې دا اخترونه و روژې پخوا روژې چې وې کې روژې وې دغسې روژې وې که اخترونه و دغسې اخترونه و دا روژه به وه په دوبي کې کوه په ښار کې یوه کارخانه وه د یخي یوه کارخانه هغه هم دونه یخی و چې بس ګرشان نه شوی ګزر کولی سالنګ خو بیخي تللی نه نو دا په دې وخت کې دا دغه سالنګ و د دې مخه سبب په موټرو کې واوره راتله واوره به راتله دا شکاپل بازار کې اوس خو نو دا پوپل مارکیټ دی دا پوپل مارکیټ پر ځای باندې ما په یاد دي پر دا سړک باندې به دا لارۍ موټر ولاړ دا واوره به خلکو ته ورکوله محمدي صاحب ګیلاس راکړه چای در واچوه دا واوره به ورکوله دا خلکو دا واوره د دې دپاره نه وړله چې دغه اوبه په یخي کې دا د دې دپاره وړله چې شلومبې په یخي کې شلومبې په یخي کې شلومبو دپاره پخوا دونه دغه هم نه وې هستې هم نه وې
نو دغه وخت مې بیا چې د دوارې په وخت کې نو خو بیا چارمغز هم پاخه وه شنامیان چارمغز به الوچه به ګرینګي به شفتالو به دا شیان به پخ سوي وو دا به د خلکو خوړل بیا په روژه مات باندې بیا وړل او یو روژه مات داسې روژه مات و یو کس نه دی یو کس داسې کور ما نه چا راته ویلي او نه مې لیدلی نه مې په یاد کېږي چې هغه دې روژه مات کوي او مسجد ته دې شی نه ورکوي په مسجد کې به د ده غاپو که به دی راوتي که به نه راوتي دا زموږ قبلګاو خدای دې وبخښي دا په مسجد کې روژه مات یوازې کوي هېڅوک یې ځان ته نه پرېښول بس یوازې به ناست روژه مات به کوي نو هغه د ده کوم اسکار چې و هغه به ویل اختاب و اختاب چې کوم وخت کې بازار نه شو د روژه مات کوکي بیا ولاړې لمانځه ته رابغلي روژه مات یې یوازې کوي مسجد ته نه وتې نو مسجد ته به یې مشه وراستوي هغه غاب شیخ لا یواز ورتلل دلته به مسافر راتلل په دې مسجد کې به کښېناستل د مسافرو به خوړل داسې نه وو لکه اوس داسې ځینې ځایو کې ما لیدلي دي نه دی چې هر یو ناست په مسجد کې چې د کور غاب ورکړي دی خپل ځان ته یږدي د خپل کور غاب خپل ځان ته یږدي هغه وخت کې به هغه سړی د کور خاوند چې په مسجد کې و چې دا غاب یې ورکړي خپل غاب یې پلوي بلې وته که څه نه د کوفته وریجې غوښه پخ کړې وای او دا بل د به بشکې وې هغه به یې راواړول ته راواجب خوند کوي دا بشکې خورا ښه شی دي سخاوت و محمدي صاحب هغه شپو سخاوت و محبت و یو بل بغض و عناد نه و دا د اختر شپې چې به سولې سنیل صاحب د اختر سهاره څه دا 3 ورځې دا خلک په دغه اخته وه د دې خور کره ورسه د عمه کره ورسه د عمه د لور کره ورسه د خاله کره ورسه دا ګرځېدل به سره بس هر یو په خپل کور کې ناست دي بلکل محمدي صاحب وخت هم ډېر کم دی او یوه یادونه بله هم کوم ستاسو په وخت کې چې تاسې کشران واست ته ماشوم وې ستا په یادېږي چې مورکې تا ته په اخترو کې ګوته ورغوي ترسره کوي دغه دې په یاد مې دي په یادېږي مې دا د خدای تعالی یو حکمت دی چې زما د اولې ورځې سره دا ورغوي ګوته نه وه خوښ دغه مې په یاد دي چې زه د اختر شپه وه دې ګوته راسره کړې وه او ورغوی یې راسره کړې زه د شپې را کښېناستم راویښ شولم بیا نو په زوره مې ژړله چیغې مې والې چې پلار مو را کښېناستی چیچې ژاړې چیچې دي مال ما په لاس یې راته لږ د چیچې پکښې راایښي په لاس کې خط کایشت کېدی کایشت مې کېدی بیا هغه مور مې راولاړ ته الله سه پاک یې ورغوي شیان یې پاک کړله نو د دې په رقم په وخت کې ځواني مرګ سي و خاورې مخلصه مایده له طرفانو مې پرېږدي شرایط بلا خو د مور لو و دا شیان و د خلکو بس دا منډې بیا راولاړ شه کښېنیان ګوتې ورغوي به سره کړې چا بې لاسونه در دا ځای ورسره کړي لکه اوس که نو خلک نه سره کوي نه پخوا الکوانو به سره کول بس داسې دا ګوتې بیا چا سره کړي چا به ګوتې ورغوي سره کړي انګوشتانې و دا اوس خو نارینه اګر سره کې کوي نه دا ایلبندو هغه خوا ته لاباب دي دلته وکړي دلته نه کړي دا شیان و محمدي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د ګرانو کتونکو سره چې هغه پخواني مسلې هغه پخواني بحث چې څه خوړل کېدل څنګه ژوند کېدی کوم څه رواج و هغه دې ورسره شریک کړله نو خو داسې دي خبرې خو ډېرې دي سنیل صاحب زموږ ستاسې دغه سپین ږیري چې دا پخواني خلک دي خدای دې څو عمر ژوند نور هم ورکړي که څوم مرګ په حق پیاله د هر څوک مري موږ وایو چې دغه سپین ږیری زه د هر ځای دا خبره کوم چې د کوم کور سپین ږیری ځي برکت هم ځي بلکل برکت هم ځي کوم وخت چې هغه زموږ نیکهګان یا زموږ ترور ته کښېني هغه چې د خپل وخت کیسې درته کوي باره دا زموږ خبرې هېڅ نه دي ورته هغه وخت کې داسې وسیلې وې دا وسیله و د رحم و شفقت لکه دا وسیله دي اوس ګوره د مثال په ډول دا ټلیفون چې پیدا شوی دی بیا رحم و شفقت کم کړی دی بلکل کم کړی دی خور ته زنګ ووایي ښه یې په خیر یې و شکر دی دا سلیم پر وکړم تګ نه پات خلاص و دغه موبایل چې دی نیم دیدن دی که نه پخوا خو ستاسو خبره ټلیفون دا شان نه وه ابالا چې به د یو دوست کره تلئ خامخا به پر لارې باندې مې ورځ ځینې تېره شپله یو دوست پر پېښ شو غرمه بیا ښه ډوډۍ ورکړله ماښام به هلته مثال هغه خپل د هدف تر ځایه دا هغه پخوا وخت کې ما یو دغه ولیدي چې هغه خور پر ورور باندې پوښتنه کول دا خلکو اوس چپه اړولې ده د لنډې چپه اړولې ده کوم اسلام کې دا خور ورور ته وایي نه دي
وای ورور ته وایي وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه نه دي دا هغه خلکو چې دا اړولی ده دا خو نو په بله طریقه دي خلکو اړولی ده اصل کې دا خور ورور نه دي دا خور ورور دونه سره ګران و چې په هر ځای کې به ورتلله به دا خور ته به ځان ورسوي او د خور به هم دروازې سترګې ته وي دغه سترګې دروازې ته وي چې ورور راځي اوس خو نه دا ټلیفون چې دا راویه کوي ماښام ټلیفون وکړي یا غرمه جل وکړي ښه یې اوس شکر دی ته ښه یې بخیر وایي نه راځې بیا نو هغه به بیا وروسته دا خبره کوښښه دي چې نور شیان داسې پکې ډېر شته ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې زموږ نننۍ خپرونه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي تر بلې داسې خپرونې پورې چې زه کاپي سونیل د الله په امان ښې چارې